چین د افغانستان د اسلامي امارت د لوی سفیر او فوق العاده استازي په توګه د محترم مولوي اسدالله بلال کریمي باورلیک ومانه. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د چین ولسي جمهوریت ولسمشر ښاغلي شي جینګ پینګ د چین لپاره د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفیر او فوق العاده استازي په توګه د محترم مولوي اسدالله بلال کریمي باورلیک ومانه. نن د 2023 میلادي کال د جنوري پر 13 د اسلامي امارت لوی سفیر د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې په بیجینګ کې د خلکو په لوی حال کې خپل باورلیک د چین ولسمشر ښاغلي شي جینګ پینګ ته وړاندې کړ. په دې مراسمو کې د اسلامي امارت د لوی سفیر سربیره د 140 نورو هیوادونو سفیرانو هم د چین ولسمشر ته خپل باورلیکونه وسپارل. ولسمشر شي جینګ پینګ د اسلامي امارت د لوی سفیر او ځانګړي استازي په توګه د کریمي صاحب د باورلیک منلو پر مهال نوموړي ته چین ته د سفیر په توګه ښه راغلاست ووایه او په کارونو کې ورته د بري هیله څرګنده کړه. د مراسمو په جریان کې کریمي د چین د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي وانګیو سره هم ولیدل او نوموړي هم کریمي صاحب ته د چین ولسمشر ته د باورلیک د وړاندې کولو له امله تبریکي وویله. ښاغلي بلال کریمي د روان کال په ډسمبر میاشت کې په بیجینګ کې د چین ولسي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ته د باورلیک د کاپي له سپارلو وروسته د اسلامي امارت په لوی سفارت کې د سرپرست سفیر په توګه دنده ترسره کوله.